د کرکټ نړیواله شورا یا ICC لخوا لوبغاړو ته خبرداری ورکړل شو چې ملګرو د څه خبرداری دی او ولې ورکړی دی په همدغه ویډیو کې بشپړ معلومات درکوو. هیله ده ویډیو تر پایه راسره وګورئ. زموږ YT کرکټ یعنې یارانټو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC د فساد ضد څانګې په نوې اعلامیې کې ټولو لوبغاړو ته په کلکه خبرداری ورکړی دی چې په اوسني بحراني وضع کې له درغلیو جوړولو ځانونه لرې وساتي. د کرکټ نړیواله شورا د فساد ضد څانګې مشر الیس مارشل په وینا که څه هم په اوسني وخت کې د کرکټ ټولې لوبې ولاړې دي، خو لوبغاړي باید خبر واوسي چې په لوبو کې د فساد یا معاملې جوړونکي کسان لا هم فعال دي. د هغه په وینا اوسنۍ وختونو کې لوبغاړي د پیسو له ستونزو سره مخ دي او درغلۍ یا فساد جوړونکي ډلې هڅه کوي چې د لوبغاړو له مجبوریتونو ګټه پورته کړي او درغلیو ته یې وهڅوي. په دې اساس موږ له ټولو لوبغاړو څخه په کلکه غوښتنه کوو چې له درغلیو او هر ډول معاملو جوړولو څخه ځانونه لرې وساتي. د کرکټ نړیواله شورا د فساد ضد څانګې لخوا دغه اختراریه په داسې مهال کې مخې ته راځي چې په نړۍ کې د کرونا وایرس مخې په چټکۍ روان دی چې له کبله یې ټولې سپورټي لوبې هم اغېزمنې شوي او لوبغاړي په کورونو کې کارنټین شوي دي. په ځینې هیوادونو کې د سیالیو د نه ترسره کېدو له کبله لوبغاړي له مالي ستونزو سره مخ شوي او ځینو څخه بیا معاشونه هم کټ شوي دي.